تازه هند له افغانستان سره د جنگي الوتکو او مهماتو مرسته اعلان کړه. سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. که زموږ له چینل سره تازه یو ځای شوي یاست، هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم تر اخره وګورئ. هند له افغانستان سره د جنگي الوتکو او څو میله درنو او سپکو وسلو مرسته اعلان کړه. دا مرسته هند په داسې حال کې اعلان کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او پکې زیات شمېر تلفات واوښتل. د هند دفاع وزارت ویان طالبانو ته د لا مرستو ژمنه وکړه او ویل چې موږ مو د پاکستان خلاف هر ډول مرستې ته چمتو یو تر څو پاکستان امنیتي او اقتصادي وضعیت په بشپړ توګه له منځه یوسو. پټو سرچینو دا هم تایید کړی چې هند هیواد د روژې په 10مه د طالبانو سره د یو بار وړونکي ډکې الوتکې مرسته وکړه چې پکې درنې او سپکې وسلې موجودې وې، خو طالبانو لا رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا د هند هیواد د وسلو دوهمه جوپه مرسته ده چې د طالبانو سره یې کوي. درنو لیدونکو، تاسو هم خپل نظریات شریک کړئ. له ملتیا مو مننه.